دا یو ورور سوال کړی دی، یو سړی دی هغه یو څاروی حلال کو د صدقې او د خیرات په نیت، او بیا ګاونډیان راوغوښتو، ملګري راوغوښتو چې دا ملګري تیم وخوري، ګاونډیان تیم وخوري، بس پکې فقیران رالو. بهرحال ټول غریبانان نه وو. ګاونډي لازم خو نه دی چې څه به غریب به او لازم نه دی چې ستا د خپلوان به غریبانان وي، کیدای شي مالداران. نو دا صدقه او خیرات صحیح دی او که نه؟ الجواب دا ښه صحیح دی. ولې؟ ځکه چې د ګاونډي قدر کول دا عبادت دی، او خپلوانو سره خپل ولي پالل، هغوی روټۍ له راوسته، د هغوی مېلمستیا کول دا عبادت دی، الله په دې باندې اجر ورکوي. نو که چېرته څوک داسې کار وکړي چې هغه یو څاروی حلال کړي چې دا د الله دپاره دی، د الله په نوم دی، او الله ته مې ځان نږدې کومه، او دا خپل خپلوان او د ګاونډیان او پردي پکې باز راولي او په دوی له روټۍ وخوري، نو به هېڅ خبره نه. الا دا که منښت دی، نو منښته کې به هغه څه کوي چې څه دي په زړه کېږي. لکه اوس یو سړي منښته وکړه چې زه به څاروی حلالوم د الله لپاره، یو خو د څاروی حلالول په ده لازم شو، دویم زړه کې دې څه و، زه څاروی وایي حلالومه د غریبانانو دپاره، نو بیا به صرف چا له ورکوي؟ غریبانانو. لکه د منښتې احکام هغه به جدا دي. خو که عامه صدقه او خیرات کوي نو خپلوان راوسته، ګاونډیان راوسته، نیکان ملګري هغه راوسته د خوراک دپاره، الله په دې باندې اجر ورکوي. د دې بعضو خلکو دا ذهن جوړ شوی دی چې دا خوراک به په هغه چا باندې کوي چې هغه صرف فقیر او ملنګ وي. دا خو صحیح دی چې فقیر او ملنګ باندې چې خوراک وکړي اجر میلاوي، خو په دې نورو خلکو باندې چې خوراک وکړي په دې باندې الله اجر وکړي چې کله نیت دی چې الله ته مې ځان نږدې کړي. ځکه چې شریعت موږ ته ویلي د ګاونډي سره ښه کوه، دا د ګاونډي سره ښه کول دي. شریعت وایي رشتې پاله، د رشتو پالل داسې دا نه چې تا په جیب لړم کېنولی یو، نه ملګری راښکاره کړي او نه بل څوک او نه بل غریبانو، او غریبانو له هم داسې کس نه ورکړي. ځکه حدیث کې دی اطعام الطعام، د جنتیانو یو صفت دا دی چې دوی په خلکو باندې خوراک خوري، دا عام ټکی دی اطعام الطعام. خوراک دوی خوري په غریب باندې، په یتیم باندې، په کونډه باندې، په ملګري باندې، په دینداره خلکو باندې، په خپلوانو، په ښځو او په بچو، دا په کې هم داخل دي. نو بعض الله دې رحم وکړي په خپلو ښځو او بچو باندې هم خوراک نه خوري، هغه غریبانان هم د لوږې نه مړه کړي دي. نو نه دی په خپله خوري او نه به بل خوري، صرف هغو کې دغه چې جمع کوي او شماري. نو که چېرته څوک صدقه وکړي او خپلوان او ملګري او نیکان خلک او ګاونډیان دوی ورله وغواړي، نو الله به ورله په دې اجر ورکوي بإذن الله.